بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون نړیوال تلویزیون ګران لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خوشحاله یم چې یو ځل بیا زه ډاکټر سیدجان قزیزاده د روغ رنځور خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. ګران لیدونکو، نننۍ خپرونه مو د غاښونو د توریدو په اړه ځانګړې کړې ده. غاښونه ولې توریږي، دغه حالت څنګه منځته راځي، نښې نښانې څه دي، څنګه کولی شو چې دغه حالت یا دغه د غاښونو توریدل درملنه وکړو، همدارنګه د دې څخه څنګه کولی شو چې ځان وژغورو. د دغه ټولو پوښتنو د حل لپاره زموږ سره په سټوډیو کې ډاکټر صاحب عزیز احمد صافی میلمه دی. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. مننه. زه هم په خپل وار په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو لارې ستاسو ټولو عزتمندو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیلهمند یم چې ښه ورځ یې پیل کړې وي. مننه کورمدان. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې ما یادونه وکړه چې نننۍ خپرونه مو د غاښونو د توریدو په اړه ځانګړې کړې ده. که د خپرونې په پیل کې راشو چې تاسو یادونه کوي زموږ ګران لیدونکو ته چې د غاښونو دغه اناټومي یا ساختمان څه شی دی، او همدارنګه د غاښونو فزیولوژي یا هغه وظیفې په اړه که زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړي. ډېر ښه، مننه ستاسو د پوښتنې نه. غاښونه د دریو برخو نه د اناټومۍ له نظره جوړ شوي دي، چې دا یو ریښه لري غاښونه، او بل تاج د غاښونو ده، او بل هغه قسمت چې ریښه او تاج سره نښلوي. یعنی د دریو قسمتونه یو غاښ جوړ ده، چې موږ او تاسو دغه تاج ولوینو، دا کم بیروني حصه چې ده سپین رنګه، او داخلي قسمت یې موږ او تاسو په سترګو نشو لیدلی. دا د جوړښت یا ساختمان له نظره، د اناټومۍ له نظره د دریو برخو نه جوړ شوی. همدارنګه د هستولوژۍ یا نسجي ساختمان له نظره بیا هم غاښ د دریو طبقو نه جوړ ده. لومړی طبقه چې ده مینا یا انامیل ورته وایي، چې ډیره یو سپین رنګي او ځلانده طبقه ده. دوهمه طبقه دینتین یا آج ده. دې کې به لږ ډاکټر صاحب ډېر تشریحات ورکړو، ځکه چې بیا دوستان ښه پوه شي موضوع باندې. نو دویمه طبقه دینتین یا هاج ورته وایي، چې دا نسواري رنګه طبقه ده، او د اولې طبقې په نسبت چې سپین او ځلانده وه، دې په نسبت لږ ضعیفتره ده، کمزورې ده. او دریمه طبقه پولپ ده، چې په هغې کې عصبي رشته ده، یو شریان ده چې وینه راوړي غاښ ته، بل ورید ده چې بیرته اینه وړي، او یو عصبي رشته پکې ده. نو دغه د استولوژۍ له نظره و. او د غاښونو د دندې یا وظیفې په باره باید ووایم چې غاښونه څلور ډېر مهمې وظیفې لري. اکثره دوستان یې ژولو ته ډېر توجه کوي، الدا چې درې نورې مهمې وظیفې هم لري غاښ. اوله وظیفه دا ده چې موږ او تاسو کله تکلم کوو، خبرې کوو، په خبرو کې ډېر زیات رول لري غاښونه. که چېرې موږ او تاسو غاښونه ونه لرو او خبرې وکړو، نو هغه کوم الفاظ چې دي سم یې نشو ادا کولی. نو اوله وظیفه په تکلم کې ده. دویمه وظیفه د ښایست موضوع ده، چې په ښایست کې وظیفه لري. که چېرې موږ او تاسو غاښونه ونه لرو، نو هغه ښایست چې د غاښونو په موجودیت کې ده، چې غاښونه ونه لرو، نو ښایست نشته. نو دویمه وظیفه د ښایست موضوع ده. دریمه وظیفه ژوله موضوع ده، چې موږ او تاسو په ډوډۍ ژویو، میده کوو یې او هضمي سیستم ته ورداخلوو. او څلورمه وظیفه چې ډیره مهمه وظیفه ده، د دې نرمو هنساجو ساتل دي. یعنی وری د فشارونو نه ساتي. که چیرې موږ او تاسو غاښ ونه لرو، یا بعضې دوستانو چې کم خپل غاښونه ویستلي دي، که چیرې لږ سخت شی وخوري، نو هغه په وری باندې فشار راوړي او د وری د ژوبلېدو باعث کیږي. نو څلور وظیفې وي: ښایست کې، تکلم کې، او همداسې ماتولو د ډوډۍ او محافظه د نرم هنساجو. بیا هم مننه. ډاکټر صاحب، زموږ رالیدونکو خو د غاښونو د ساختمان، همدارنګه د هغې په وظیفو یا دندې باندې یو څه معلومات لاسته راوړو. نو څرنګه چې زموږ د خپرونې موضوع د غاښونو توریدل دي، او همدارنګه یا کریس ورته وایي، چې ورته وایي په هغه اصطلاح کې، نو که تاسو زموږ رالیدونکو ته یادونه وکړئ چې د غاښونو توریدل یا کریس یعنې څه شی؟ بالکل. ډاکټر صاحب د کریس تعریف داسې کوي چې یو د غاښو د ډیمینرالایزیشن پروسه ده. یو اصطلاح موږ تاسو لرو چې ډیمینرالایزیشن، یعنی غاښونه منرالونه له لاسه ورکوي. او بل اصطلاح موږ تاسو ریمینرالایزیشن په نوم لرو، چې هغه بیرته نصب د منرالونو په غاښونو باندې ده. تعریف یې داسې کوي چې یو ډیمینرالایزیشن پروسه ده چې د هغه میکروبونو په واسطه چې هغه د اسیدو تولید قدرت ولري، د هغې په واسطه منځته راځي. لکه سترپتوکوک میوتانس، د دې په واسطه چې دغه په ټیټ پی ایچ کې
دا ژوند کولی شي، د اسیدو قدرت لري. دغه میکروبونه په خولې کې فوق العاده زیات هم دي. نو دغه میکروبونو په واسطه تیزاب تولیدېږي او تیزاب په واسطه د غاښونو توریږي او خرابېږي. همدارنګه ډاکټر صاحب، که تاسو د دغه غاښونو توریدل نور مساعد کوونکي فکتورونه که چېرې تاسو یادونه وکړئ، که چېرې نور لاملونه لري، نو مهرباني. مننه ډاکټر صاحب. نور عوامل خو د خرابېدلو د غاښونو دوه نوع عوامل معمولا ذکر یي. یو عامل عمومي عامل ده چې په دغه کې اول جنسیت ده. اوس د ښځو نسبت کې د سړیانو په نسبت د غاښونو خرابېدل 25% زیات دي. دویمه موضوع ژنیتیکي موضوع ده چې دا اکثرا په هرس وړل کېږي، یعنی میراثي موضوع ده، د والدینو نه په هرس وړل کېږي. دریمه موضوع اندوکراین مشکلات دي، لکه بعضې خلک په بعضې ناروغیو اخته یي، لکه دیابت یا شکره چې ورته وایي، په دغې باندې چې اخته یي، دغه هم باعث د خرابېدلو د غاښونو کېدلی شي. دا عمومي عوامل وو. او بل موضعي عوامل دي. په موضعي عواملو کې انحرافات د غاښونو دي. مثلا غاښونه چې کاږه وي، نو ډیر مساعد دي ته دي چې غذایي مواد پکې بند شي او د غاښونو د خرابېدلو باعث شي. استفاده د بعضې غذایي موادونه ده. مثلا بعضې دوستان ډیر علاقه لري چې دغه خواږې نه ډیر استفاده کوي، یعنی ګلوکوز دی او هغه میکروب دپاره ډیره ښه غذا ده، هغې نه استفاده کوي او د غاښو د خرابېدلو باعث کېږي. بعضې دوستان عادت لري تمباکو سره چې دغه هم سګرټ څکي یا نسوار څکي یا بعضې نور دخانیاتو نه استفاده کوي، دغه هم د غاښونو د خرابېدلو لامل کېدلی شي. همدارنګه مشروبات ډاکټر صاحب څه تاثیرات لري؟ مشروبات الکول خامخا تاثیر لري. خو ما دخانیات ذکر کړو، ټول هغه نشاور مواد چې دي او استعمالیږي، دا ټول غاښونو ته مضر دي. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو د دغه د غاښونو توریدلو انواعو ته یا ډولونو ته، که تاسو په عمومي ډول سره یادونه وکړئ چې د دغه ناروغۍ انواع په څو، یعنې دغه ناروغۍ په څو ډوله ده؟ مخکې د دې نه چې په انواع باندې وغږېږو ډاکټر صاحب، نو زه لږ لازم ګڼم چې څنګه منځته راځي. ډېرو دوستانو سره دغه پوښتنه موجود ده چې آیا په غاښو کې واقعا چمجي شته او که نه شته. یو اصطلاح ده زموږ او ستاسو چې چمجي غاښ وهلی. نو مخکې د دې نه زه باید لږ رڼا واچوم یعنې دغه چمجی شته او که نه شته؟ دغه چمجی نشته، په غاښو کې چمجی نشته. کله چې موږ او تاسو غذایي مواد خورو، د غاښو په مسافه کې دغه غذایي مواد بند پاتې کېږي. کوم میکروبونه چې ما مخکې ویله، سترپتوکوک میوتان، همداسې زموږ او ستاسو په خوله کې فوق العاده زیات دي. دغه میکروب د دغې غذایي موادو نه استفاده کوي او یو نوع تیزاب چې هغې ته لکتیک اسید وایي، هغه تولیدوي. همدغه لکتیک اسید دی، ما مخکې ویله چې مینا طبقه ډیره مقاومه طبقه ده، نو دغې باندې اثرات کوي او دغه مینا طبقه تخریبوي. په لومړي سال کې یو باکتریایي پلک ورته وایي چې هغه منځته راځي. په خپله باکتریایي پلک څه شي ته وایي؟ غذایي موادو بقایا، دغه میکروب او د خولې د لعاب هغه چسبناکه قسمتونه، دا درې واړه سره یو ځای کېږي او یو زیږوالی په ابتدا کې د غاښ په سطحه کې منځته راوړي چې همدې ته پلک د باکتریایي وایي. میکروبونه دلته ځای نیسي، چون هغه قسمت زیږ شي، نو هلته میکروب ځای نیسي، بیا غذایي موادو نه استفاده کوي، هماغه تیزاب چې ما مخکې لکتیک اسید په نوم باندې دغه تیزاب تولیدوي او باعث د تخریب د مینا کېږي. مینا چون مقاومت زیات ده، په لومړي سر کې زر نه تخریبېږي، مقابله کوي دغې تیزاب سره. کله چې تخریبات دویمې طبقې ته ورسېدل، نو په ډېر سریع شکل باندې مخکې ځي او تخریبات بیا پولپ ته رسېږي او د ډېرو شدیدو دردونو باعث کېږي. بیا هم اوس هغه ډولونو ته که راشو، ډولونو ته اوس به په ډولونو وغږېږو. مختلف تصنیفونه په کتابونو کې ذکر کوي، خو درې نوعه تصنیفه معمولا شته چې سطحي کریز، عامیانه اصطلاح باندې به ووایو ډاکټر صاحب چې دوستان پرې پوه شي. سمه ده. سطحي کریز، متوسط کریز او عمیق کریز، چې بیا دغه خپل ارکم خپل هغه اراز او علایم لري چې فرق کوي، هغې کې به وروسته وغږېږو.
سمه ده. او ډاکټر صاحب موږ را لیدونکو خو دغه د غاښونو د توریدو په انواعو باندې او څنګه منځته راځي په دې باندې هم پوه شول. که تاسو د دغه ناروغۍ د نښې نښانو په اړه یادونه وکړئ زموږ را لیدونکو ته چې دا په کوم شکل سره وي؟ بالکل. مخکې ما ویله چې موږ په دریو ډولو باندې دغه کریس ویشو. اول سطحي کریس ته، یعنی تخریبات په هماغه اوله طبقه کې وي، تخریبات په مینا د غاښ کې وي، دویمې طبقې ته لا نه وي رسیدلي او اوله طبقه معوفه شوي یا آفت ورته رسیدلی. نو په کله چې دغه دوستان تروه شی نه خوري یا د ډیرو یخو شیانو نه استفاده کوي او یا خواږه شی نه خوري، نو دغه دلته بند پاتې کیږي او دوی ته د دردونو باعث کیږي او درد منځته راوړي. نو چې کله دغه تخریبات مخکې لاړ او دویمې طبقې ته ورسېدل، دویمه طبقې تخریب کړه، نو دلته ډاکټر صاحب ډېرو بخښئ دغه دویم برخې ته راځو، خو یوه لنډه دمه لرو. د ژوندون تلویزیون ګران لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو، چېرته ځئ مه بېرته راګرځو.